د یو ګیلاس شیدو او ادرکو سره څنګه کولی شو د شپې 4 ځله سیکس یا معامله وکړو. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګمري نشان ووهئ. مننه. هغه خلک چې ډېر سیکس کولی نشي او په سیکس کې مشکلات لري کولی شي د دغې نسخې څخه استفاده وکړي. د دغې نوې طریقې سره کولی شئ په شپه کې 3-4 ځله سیکس حتما وکړئ. په ډېرې اسانۍ نسخه سره تاسو کولی شئ چې ډېره ارزانه ده کولی شئ چې ډېر خوندور کوروالی وکړئ. د هر سړي او د هرې مېرمنې دغه خواهش وي ترڅو ښه کوروالی او ښه سیکس وکړي. نو که غواړئ چې دغه نسخه تاسو استفاده کړئ د ویډیو تر پایه راسره اوسئ ترڅو په ویډیو په مطلب ښه ځان پوه کړئ. هغه خلک چې وغواړي دغه نسخه استفاده کړي نو باید تر اخره پورې وګورئ. د ویډیو مطلب دا نه دی چې موږ تاسو ته فحشا خپروو. هغه خلکو مشکلات حل کوو چې کوم خلک خپله مشکل لري. هغه خلک دې نه ګوري چې کوم خلکو مشکل نه وي او بغیر له کوم ضرورته یې ګوري. نو باید راځم اصلي مطلب ته چې ویډیو غټه نه شي. تاسو کولی شئ د سحر لخوا نه دغه نسخه استعمال کړئ. د سحر لخوا نه به تاسو یو ګیلاس شیده چې پوره یو ګیلاس وي یعنې تر ګیلاس څخه کم نه وي، هغه ګیلاس چې موږ او تاسو اوبه پکې څښو د ضرورت وړ وي، یو ګیلاس شیده به واخلئ او پاخه به یې کړئ. له هغه وروسته به تاسو 15 ګرامه وچ ادرک هم ور واچوئ. کله مو چې ادرک ور واچوئ نو د دې سره به یې وخوټ کوئ او بیا به یې 10 منټه پرېږدئ. له هغه وروسته به تاسو 3 کاشوغې یا 2 کاشوغې شات عسل هم ور واچوئ. تر 15 منټو پورې به یې مکس کړئ چې شیدو کې عسل ښه مکس شي او معلوم نه شي. بیا به یې لږ راواخلئ او په ګیس سره به یې کېږدئ چې ښه وخوټ کېږي. له هغه وروسته به یې راواخلئ او په یخچال کې به یې کېږدئ یا په یخ ځای کې کېږدئ چې یخ شي او خپل هغه اصلي خوند منځته راوړي او لاس ته یې راوړي. نو بیا تاسو کولی شئ چې هر سهار تر 1 میاشتې پورې دغه نسخه استعمال کړئ. د نسخې 2 ګټې دي. لومړۍ ګټه هغه خلک چې د معدې تکلیف یا تیزابیت لري کولی شي له دغې نسخې سره ختم کړي. دوهمه ګټه د انسان د جنسي قوت کمزورتیا لامل دی چې هغه خلک چې کمزوري وي کولی شي د دغې نسخې سره خپل ځان قوي احساس کړي. نو هیله کوم ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ.